الرحمن الرحیم ملګرو نن به راځو او د ډایوډ په ذریعه باندې به مونږ سکو ال ای ډي بلب سکو ریپیر کوو دا ال ای ډي بلب چې کوم دی دا زموږ سره 12 واټ دی په دې کې تاسو سره 13 واټ هم راتلی شي 15 واټ 18 واټ او زموږ سره 10 واټ 5 واټ چې څومره هم ال ای ډي راتلی شي هغه تاسو د دې ډایوډ په ذریعه باندې تاسو سکولی شي ټیک کولی شي خو شرط پکې دا دی چې په دې کې زموږ سره کم ډرایور سرکټ شاته لګېدلی چې هغه روغي یا چې دی ډایرکټ سرکټ والی نو ملګرو د دې د ریپیرینګ کولو اسانه طریقه ده ګورئ د دې نه وړاندې چې دی ما ویډیوګانې جوړې کړي د بلپونو په باره کې د ټیک کولو او د مرمت کولو یو ویډیو چې دا هغه ما الریډي جوړه کړې ده په څه باندې په رزسټنس باندې چې رزسټنس په ذریعه باندې مونږ ال ای ډي بلب څنګه ټیک کولی شو نو راځو او تاسو ته څه کوو دا ال ای ډي بلب ښایي ګورئ د ال ای ډي بلب د چیک کولو خو تاسو ته ما الریډي ښودلي وو چې زموږ سره به څه کوي دغه شان چمټه به راولي یا به تار راولي په دې باندې به داسې دی دا به زموږ سره صحیح معلوموئ یا چې دی په دې باندې په دې کې به ساري زموږ سره پکې څه تور ټاکي نو زموږ سره خرابي لکه دا تاسو ته ښکاري تور ټاکي دا خراب دي دا اوس هم کار کوي لکه مطلب چې دا زه اوس په دغه کې ورولګوم په دې هولډر کې تاسو ته ښکاري دا ګورئ زه سوچ ورکوم دا به اوس هم ټیک او کار به کوي خو د دې لایف چې کومه دی دا کم دی مطلب دا د زندګي د دې کمه ده ځکه چې دا زموږ سره تور شوی او دا ګرمیږي نو د دې نه لوګي هم خیږي او دا څه کېږي دونه ډېر کار نه کوي نو راځو او دا څه کوو سوچ ورکوو تاسو ته یې ښیم او بیا څه کوو د دې د مرمت کولو کوشش کوو ښه نو ملګرو ما سوچ ورکړو تاسو ته ښکاري او لوګي به هم تاسو وینئ دا څه دی زموږ سره د دې نه لوګي سټارټ دی دا لوګي چې کله سټارټ دی که نه دا د څه شي نه دا د دغه لینز د وجې سټارټ دی چې دا زموږ سره څه کېږي خرابېږي که دا ما یو 10 منټه نور ولګوو دا زموږ سره څه شي دا زموږ سره خرابېږي نو راځئ د دې د ټیک کولو کوشش کوو چې کله دا تاسو ټیک کوئ او د ډایوډ په ذریعه ټیک کوئ یا د رزسټنس په ذریعه یا په ټانکه لګوئ سمپلي به دا څه کوئ دا به تداسې څه کوئ واړوئ ریموو به کوئ دا مې دې خوا واړو تاسو ګورئ په دې کې زموږ سره دوه کچکت ځګونه دي خو ګورئ په دې ال ای ډي بلب کې چې دې ته صحیح ولټیج میلاویږي په دې کې زموږ سره یو پازیټیو یو نیګیټیو وي مطلب یو پلسي او یو ماینسي یو ګرم یو یخي دا وړوکی طرف چې کومه دی دا وړوکی تاسو ته ښکاري دا وړوکی دا زموږ سره څه دی دا پازیټیو دی مطلب دا جمع سیټ دی او دا چې دی دا منفي سیټ دی دا پلس دی او دا ماینس دی پوه شوئ دا مونږ څنګه لګو هغه درته م ویم زموږ سره په ډایوډ کې څه دی دا زموږ سره یو 260 ډایوډ نه 460 ډایوډ دی په دې کې تاسو ته ښکاري دا سیلور دا پټۍ طرف چې دی دا زموږ سره ماینس دی او دا طرف چې دی دا پلس دی دا به مونږ څه کوو دا به مونږ دا پلس سیټ دی پلس ته ولګوو دا ماینس سیټ به څه وکړو دی ماینس ته خو دا ډایوډ چې دی اول به څه کوي دغه شان بې خسه پاکوي ځکه چې دا زموږ سره صحیح چې بیا سولډینګ څه کېږي سولډر په صحیح طریقه باندې اخلي چې کله دغه شان صفا کوي بیا به څه کوي او داسې بیا رامات کوي دغه شان او لږ به ورکوټی کوي چې دغه ډېر غټ دی چې کله یې لږ ورکوټی کوي دغه شان که نه داسې دغه شان نو تاسو ته زه اوس ویمې دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره د دې پلس طرف دی پلس طرف دا یو دی او ماینس دا یو دی نو دا به داسې راولئ دا به دغه شان راولي چې مطلب د دې خو ګورئ زموږ سره دا پلس سیټ نه دی دا یوې دا پلس سیټ دا به دې طرف ته راولئ او دا ماینس سیټ چې دی دا د دې طرف ته دا دواړه په دې باندې به سولډر وکئ او دا په دې سیټ ته لږ سولډر وکئ بیا په دې سیټ ته دا پلس په هغه سیټ ته راولئ دا ماینس په دې طرف نه زه پې دا سولډر کوم نو تاسو وګورئ ښه
نو ملګرو اوس راځو او دې پسې تارونه اټیچ کوو او سوچ ورکوو چې آیا زموږ سره دا ډایوډ کار کوي که نه، چې زموږ دا کم ټریک دی دا زموږ سره څه شو کامیاب دی او که ناکامه. ملګرو تاسو ولیدل چې مونږه سوچ ورکو په څومره په صحیح طریقه باندې دا زموږ سره کار کوي. مطلب دا دی داسې به ته لاړو ویم نه چې مطلب دا زموږ سره پکې یو لینس کم دی، زموږ سره هغه ولټیج چې دی هغه دې ته ډېر په پراپر طریقې سره میلاویږي. نو دا ټریک پکې هم تاسو فالو کوئ، مطلب تاسو ټانکه هم ولګوئ، رزسټنس هم ولګوئ، خو دا د ډایوډ دا ټریک پکې هم تاسو فالو کوئ چې تاسو ته څه وشي اندازه وشي چې زموږ سره کم یو ټریک کامیاب دی او کم یو په صحیح طریقه باندې څه کوي کار کوي. ویډیو د ملګرو سره شیر کوي. پر روانه ویډیو کې به بیا میلاویږو. په لوی الله مو سپارم، د الله په امان.